تاسو اوس مهال د پاکستان خیبر نیوز اورئ. د پاکستان پر وخت سهار 9 بجې چې تېره شپه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صفري نقطه کې غټه جګړه رامنځته شوې چې یوه طرف ته یې زیات تلفات اوښتي او بل طرف ته یې کم تلفات اوښتي دي او د معلوماتو له مخې داسې معلومیږي چې افغانستان او د افغانستان مهاجرو ته زیات تلفات او زیان رسېدلی دی. یاره مړه خبرونه مې واورېدل، داسې معلومیږي چې تېره شپه یې افغانان وروڼه زیات خراب کړي دي او جنګ د پاک پوځ په ګټه سرته رسېدلی دی. او که نه ما واورېدل افغانان وروڼه ډېر خراب کړي دي. مړه افغانستان خو یې سخت خراب کړی ده، خو پاک پوځ یې ډېره خراب کړې دي. سخت لوبه د افغانان وروڼه ډېر کمزوري دي. روان دي ماجرونه راغلل په هغه کې په وخانه. السلام علیکم. ستړی مه شئ پاکستانه. څنګه چل دی وړاندې پاکستانیانو څنګه سر راټول شوي یاست؟ ولې تاسې نه یې خبر؟ نه څه خبره ده؟ تېره شپه په صفري نقطه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه رامنځته شوې ده چې یو طرف ته یې زیات او بل طرف ته یې کم تلفات اوښتي دي. او که نه افغانان وروڼه یې ډېر ځپل کړي دي. مړه تانې یې ورپرې کې وې منډې ورکړې منډې منې به پاک پوځ. مړه پاک پوځ خو پاک پوځ نه تاسو کوم پاک پوځ ښایي؟ د پاکستان او مرتدین پوځ چې افغانان بې ګناه وروڼه شهیدانوي او کوچني ماشومان شهیدانوي. دا ستاسو پاک پوځ دی. پښتانه ستاسو د پاک پوځ په دومره هم په کیسه کې نه دي. پنجابیان دي. ولکه زنګ دی، ما ته خو ایمان معلوم دی کله چې تر کومه ځایه